د ښځو ګډون په بین الافغاني خبرو کې ډېر مهم ګڼم او دلیل یې دا دی چې په تېرې 20 کلنې جګړې کې افغانې مېرمنې ډېرې ځپل شوي، دوی ډېرې قربانیانې ورکړې، دوی کونډې شوي، ورارې شوي، بورې شوي. او که نن موږ داسې خویندې ګورو چې د سړک په سر ناستې دي او سوال کوي، نو یو علت یې دا دی چې دوی خپل نفقه راوړونکي په دې جګړې کې له لاسه ورکړي. که د سولې په مذاکراتو کې ښځو ته ونډه ورنه کړل شي، نو زما اندېښنه دا ده چې د ښځو پر هغه حقونه به سودا وشي چې کوم دوی ته په اساسي قانون کې ورکړل شوي دي. لکه څنګه چې د طالبانو رژیم پر مهال د دوی د لومړنۍ حقونو څخه سرغړونې شوي وې، د دوی پر مخ مکتب دروازې تړل شوي وې، دوی بې محرمه د کور څخه وتلی نه شوی او ټول هغه انساني حقونه چې دوی ورته اړتیا لرله هغه ورنه اخیستل شوي وه. نو زه اوس هم دا ګڼم چې د طالبانو په افراطي ایډیالوژي او فکر کې څه توپیر نه دی راغلی. لذا زما غوښتنه د حکومت څخه دا ده چې هر جوړجاړی یا لوز د دوی ترمنځ کیږي د ښځو حقونو ته دې پام وشي.